بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. ډیرو محترم او معزز دوستانو، زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته داسې یو عمل دروښایم چې دا عمل سبب د دې کېدلی شي چې یو مسلمان بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم همسایه واوسیږي په جنت کې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار او ملګرتیا ورته نصیب شي. آیا داسې یو عمل په اسلام کې یا په اسلامي احکاماتو کې داسې یو عمل شته چې هغه سبب د دې کېدلی شي چې یو مسلمان بنده د هغې په اجرا کولو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ورته نصیب شي؟ هو شته. اسلام شریعت مطهره ډیر داسې اعمال ښودلي دي چې په هغې د هغې په واسطه باندې مسلمان کولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا ورته نصیب شي. یو په هغې عملونو کې زه تاسو ته نن ښیم چې کوم داسې یو عمل دی چې د هغې په اجرا کولو باندې مسلمان کولی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری اوسیږي. دا عمل ډیر اسانه ده، ولې ثمره او پیدا په دې عمل باندې ډیره زیاته ده او ډیره پیدامنه ده، ځکه چې د رسول الله ملګرتیا ته حاصلیږي په ورځ د قیامت کې په جنت کې. د مسلم شریف حدیث ده، صحیح حدیث ده، او راوی د دې حدیث ربیعه بن کعب رضی الله تعالی عنه ده. ده فرمایي وی كنت ابيت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی زه یوه شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم، نبی علیه الصلاة والسلام سره مې شپه تېره کړله. فاتیته بوضوئه وحاجته، ما نبی علیه الصلاة والسلام ته د مانځه په ټیم کې چې کله خوب نه راجګ شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې د هغه د اوداسه اوبه راوړلې او نور چې کوم حاجات د نبی علیه الصلاة والسلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته څه په کار وو هغه مې ورته راوړل. فقال، نو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وویلې سل، پوښتنه وغواړه، څه غواړې، څه ارمان دې په زړه کې دی؟ فقلت، نو ما وی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلې اسألک مرافقتک فی الجنه، ای د الله رسوله زه غواړم چې تا سره ملګری اوسم په جنت کې، دا مې ارمان دی او دا مې غوښتنه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام وی راته ویلې او غیر ذلک، آیا د دې نه بغیر نور څه غواړې ته؟ قلت، ما ورته ویلې هو ذاک، ای د الله رسوله همدغه غواړم، بل څه نه غواړم، همدا مې ارمان دی چې زه ستا ملګرتیا په جنت کې وکړم یا ستا ملګری اوسم، ستا همسایه اوسم په جنت کې. نبی علیه الصلاة والسلام پوهېږئ څه ورته ویلې؟ قال فاعني على نفسك بكثرة السجود. ربیعه بن کعبه، که ته غواړې زما ملګری اوسې په جنت کې، زما همسایه اوسې، ما سره یو ځای اوسې، نو ته ډېرې سجدې کوه الله تعالی ته، الله تعالی ته ډېرې سجدې کوه، په ډېرو سجدو باندې د خپل ځان کومک وکړه تر څو ما سره په جنت کې یو ځای اوسې. نو ډېرو محترمو دوستانو، موږ او ستاسو دغه عمل چې ډېرې سجدې کول دا ډېر اسانه عمل دی، ولې پیدا یې ډېره زیاته ده. که څوک هم غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا وکړي، نو پکار ده هغه ته چې خپل عبادات او په عباداتو کې لمونځ دا په صحیح طریقه باندې ادا کړي او ډېرې سجدې الله تعالی ته وکړي، نوافل وکړي، نور چې کوم منځونه دي د تهجد منځ دی، نوافل دي، دې ته باید ډېر زیات په اهتمام باندې دا ترسره کړي تر څو موږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې یو ځای شو. الله دې موږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په جنت کې نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم ورحمة الله.